السلام علیکم. که تاسو غواړئ چې موږ خایر تمنیل جوړ کو نو دا به څنګه جوړو، په څه طریقه باندې به جوړو. دا ویډیو خاص کر د یوټیوبران د پاره ده. دا کم چې نوی یوټیوبران دي دوی له اکثر د تمنیل طریقه نه ورځي، وي چې تمنیل به موږ څنګه جوړو. چې خایر تمنیل موږ جوړ کو او هغه تمنیل چې خلک ګوري نو چې زمونږ یوټیوب کومه ویډیو باندې ده چې هغه خلک کلیک کوي او په اسانه باندې هغه ویډیو راځي او په ټاپ 10 کې راځي. لکه اوس په سرچ کې ورکې تا یو ویډیو جوړه کړي هاو ټو میک یوټیوب چینل، په هغې باندې تا خپل تمنیل لیکلی دا هایري تمنیل نو دا به په ټاپ 10 کې راځي. نو دا به په ټاپ 10 کې څنګه راځي، دا تمنیل به موږ په څه جوړو، دې دپاره به موږ کم ایپ استعمالو. نو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به هم پریکټیکلي پوه کوم. به ځم خپل سکرین سایډ ته، که ویډیو هم اوسه پورې نه لایک کړي نو ویډیو لایک کړئ، چینل هم فالو کړئ، او که په یوټیوب چینل باندې ګورئ نو یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې زه خپل سکرین سایډ ته چې پریکټیکلي هم پوه کړم. فرست اف آل به د ټولو نه مخکې تاسو خپل پلی سټور اوپن کړئ. چې پلی سټور اوپن کړئ نو دې کې به تاسو رایټ کړئ پیکسارت، خپله برته راشي. چې پی آی سی ووهئ نو اس ای آر ټي برته پکې خپله راشي. نو دا چې تاسو اوپن کړئ او کلیک یې کوئ نو دا به تاسو ته داسې انټرفیس راشي. نو تاسو ته به دلته لیکلی انسټایل، اوس ما الریډي انسټایل کړی، اپډیټ راغلی خو اپډیټ کوم یې نه، بیا به ټایم لګي، دا به زه بیا په کلر اپډیټ کړم. نو دا به تاسو څه وکړئ، دا به تاسو اوپن کړئ. اوپن به د کوم ځای نه کوئ، الریډي انسټایل شوی به وي. نو چې انسټایل شوی تاسو به لاندې راشي، تاسو ته به دې ځای کې هغه به تاسو اوپن کړئ. نو چې کله دا تاسو اوپن کړئ تاسو ته به داسې قسم انټرفیس مخې له راشي. تاسو به دې ته لږ ویټ وکړئ. ویټ چې ورته وکړئ نو تاسو ته به پکې لاندې لیکلي د پلس غوندې نښه به درکړي، دا به تاسو کلیک کړئ. نو چې دا تاسو کلیک کړئ تاسو ته به داسې قسم انټرفیس راشي. نو دې کې به تاسو لږ لاندې راشئ، تاسو ته به لیکلي انسټال کلر کریټ نیو او پک کنوینس، تاسو به په پک کنوینس باندې کلیک کړئ. نو چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به داسې قسم انټرفیس راشي. نو په دې کې به تاسو به کلر ځان له واړئ چې کم کلر تاسو اخلئ. زه وایټ کلر لرم، بره دا نښه بیرته درکړي، دا به تاسو کلیک کوي. نو چې کلیک کوي یو پیره به بیا تاسو دا نښه کلیک کوي. نو تاسو به دې کې لاندې ولیکئ ایډیټ امیج، دا به کلیک کوي تاسو ایډیټ امیج. نو چې دا تاسو کلیک کوي تاسو به بیا دې ځای کې لږ لاندې راشئ، تاسو ته به دې ځای کې لیکلي ایډ فوټو، ایډ فوټو باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به داسې قسم انټرفیس راشي. نو په دې کې چې تاسو کم قسم تمنیل جوړوئ نو هغه به تاسو په هغه تصویر باندې به کلیک وکړئ. نو زه عمر له سکرین شاټ نښه باندې به کلیک وکړئ. نو بیا به تاسو دا ایرر به در درکړی، نو په دې باندې به تاسو د خپل تصویر سایز غټ کړئ. نو دا و زما الریډي تصویر دا زما سایز برابر شو. نو تاسو بس بیا په دې کې څه کوئ، دې کې به تاسو لیکل کوئ. نو په دې کې به تاسو په دې ټیکس باندې کلیک وکړئ. ټیکس باندې چې کلیک وکړئ تاسو په انګلیش کې هم لیکل کولی شئ، په اردو کې هم کولی شئ، په پښتو کې، په هر قسمه زبان کې تاسو لیکل کولی شئ. نو زه اوس په پښتو کې لیکل کوم. په پښتو کې به زه څنګه لیکل کوم، ما چې د تمنیل کمې ویډیو دپاره جوړوم هغه ویډیو ما اپلوډ کړه، نو د هغې دپاره زه دا ویډیو دا تمنیل تیاروم. نو زه به دې ته څه شی لیکم، دې ته به زه لیکم اوس انګلیش به څنګه زده کړو، انګریزي زبان به څنګه زده کړو، انګریزي زبان به څنګه زده کړو. دا خو ما په پښتو کې ولیکو، زه به بیا لاندې راشم، دا زه اوس ویم چې زه ورسره دا په انګلیش کې هم ولیکم. د هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا الریډي ستاسو لینګویج دا تیار شو. نو اوس به بیا لاړ شئ، په دغه باندې به کلیک وکړئ، په پلس نښه باندې، پلس نښه باندې چې کلیک وکړئ ټیکس به بیا راشي. نو چې په ټیکس باندې تاسو بیا کلیک وکړئ نو بیا انګلیش کې پې لیکل کوئ، نو انګلیش کې هم پې وکړئ how to learn English language, how to learn English language. نو دا تاسو اوس د دې سیټینګ به وکړئ، که په یو پټه کې راوړئ او که په دوو پټو کې راوړئ ستاسو مرضي ده. خو دومره ده چې دا په دې باندې جوړ شي نو د دې دا دغه چې دا ډېر زیات وایرل کیږي، د دې دغه ډېر مزیدار راځي تمنیلو. نو چې ستاسو تمنیل ښکلی نو ستاسو چینل ته به ویور ډېر زیات راځي او په مینه باندې به ګوري. نو اوس پاتې شو د دې کلر اغوستل. کلر خو زه یو قسم کلر علم،
د کلر ته برای دې کې به تاسو د دیني لینګویج خپل چینج کولای شئ کوم لیکل چې تاسو کړی کنه رائټینګ هغه تاسو چینج کولای شئ پیړې پرې دی نری پرې دی هغه تاسو مرزي ده کلر ته براشي نو کلر کې به تاسو خپل کلر ځان لوالي زه به کې الریډي ریډ علم بیا بلاندې راشي سټروک ته سټروک چې کلیک کړئ نو په دې باندې هغه پټه غوندې پرېښودلی شي نه دا پټه بیا په دې باندې تاسو څومره دا نری کوئ او پیړوئ ستاسو مرضي ده دې کې به هم زه کلر والم کلر زه همیشه دغه یو کلر علم دا ښکلی کلر دی ښکاري صحیح په دې باندې که نه یعنې هاو ټو لرن انګلیش لینګویج انګریزي به څنګه زده کړو نو پاره به ډایرکټ بس دا ستاسو تملیل تیار شو برابر سواد دا نښه ووهئ چې دا ووهئ برابر تاسو ته ایرو درکړي دغه ایرو به ووهئ زموږ ایډ ختم شو تاسو ته به داسې قسم انټرفیس راشي برابر تاسو ته سکیپ لیکلی لاندې شیر دی لاندې سیو دی تاسو به ډایرکټ په دې سیو باندې کلیک وکړئ په سیو چې کلیک وکړئ نو تاسو ته به بره لیکلي اپلوډ پرایویټلی او سیو نو که په سټوریج دواړه کې و دواړه یو کلیک کوئ څه مسله نه کوي خو لاندې سیو ووهئ سیو چې ووهئ تاسو ته به یو 5 سیکنډ ایډز بل راواوړي نو چې 5 سیکنډ ایډ تاسو ته راواوړي نو دا به هم ختم شي دا به کراس کړئ نو دې کې به تاسو ته لیکلی چې په کوم ځای کې دا تاسو سیو کوئ نو الریډي ګیلري باندې به ټیک وکړئ او ډن به ووهئ چې ډن ووهئ ډایرکټ به لاړ شي خپلې ګیلرۍ ته ګیلري چې اوپن کړئ نو په ګیلرۍ کې به تاسو ته چې کوم ځای کې ستاسو د دې هغه خپل د تمنیل نښه راځي پکچر هغه به تاسو ته راشي نه دا زما تمنیل دی الریډي دا تیار شو نو دا چې بیا څنګه لګي په فیسبوک باندې لګوئ یا په یوټیوب باندې لګوئ نو انشاءالله به بله طریقه ویډیو کې به درته زه هغه طریقه وښیم چې دا به په هغې باندې څنګه په کومه طریقه باندې لګوئ ویډیو مو خوښه شوي ښکلي ښکلي کمنټس وکړئ لایک کړئ ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ او چینل فالو کړئ چینل سبسکرایب کړئ پیج فالو کړئ انشاءالله ملاویږو به په بله ویډیو کې هغې پورې د الله په امان